اختره څنګه به خوشحال شم، اختره څنګه به خوشحال شم چې مې په زړه پراته دي دلی دلی غمونه. اختره څومره بختور یې، اختره څومره بختور یې چې دوه یاران یو بل ته غېږه ورکوینه. د اختر رنګونه د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او ښه چارې. زه خان محمد متنواله حاضر شوی یم چې ستاسو لپاره په دې خپرونه پیل کوم. قدرمن لیدونکو او اورېدونکو، په دې خپرونه کې زموږ سره کامرامین سیف الله ظاهر ده او خوږژبی سندرغاړی عاشق سهو زموږ سره میلمه ده. سهو صاحب، تاسو ته هرکلی کوو په دې خپرونه کې. قربان دې شم، مننه. ژوندی دې وي. زه د ټلویزیون، ستاسو د ټلویزیون د طریقه تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او د ټلویزیون ټولو اورېدونکو مینوالو ته نیکې هیلې او د لوی اختر مبارکي وایم. مننه. که لومړی په سر کې دا راته ووایئ چې د اختر ورځې دي، قدرمن لیدونکو او اورېدونکو، د تاسو ته ښکلې ښکلې سندرې راوړلې دي تر څو تاسو اختر په خوشحالیو کې تېر شي. دا راته ووایه په لومړی کې چې تاسو څنګه په سندرو ویلو باندې پیل وکړو؟ نو خو شوق یې د هر چي یو شوق یو شوق سړی کولی شي چې تر وحځي مزل وکړي او تر حده پورې لاړ شي. مینه مې وه، سندرو سره دې مینه وه. د چا شعرونه دې ډېر ویلي دي او د چا شعر سره ډېره مینه لرئ؟ دا چې په پیل کې په هغه وخت کې چې ما د سندرو سره مینه وه، حکیم جان فریادي زموږ کلیوال هم دی. ډېر غزلونه سندرې مو په هغه وخت کې د ده ویلي دي. وروسته له هغه نه د ډېرو شاعرانو ورونو غزلې سندرې مو ویلي دي، کلیوالي سندرې او غزل. خو دا چې خوښېږي مې او کاروان صاحب او احسان الله درمل صاحب مې خوښېږي. د سندرو ته موزیک څوک چا درته جوړولو او د چا موزیک سره ډېره مینه لرئ؟ موزیک خو مختلف استادانو راته کړی دی، څه مو په ډېرو کیسټو کې سندرو کې خپله کړي دي. او زه په پېښور کې شاهد بابو په نوم یو هلک دی، هغې سره ډېر رابطه لرو او خوښېږي مې د پښتو موزیک موسیقۍ کې استادانو کې. مشتر صاحب مو ډېر خوښېږي که نه د پښتو د موسیقۍ په حساب. رښتیا چې مشتر صاحب ډېرو سندرغاړو ته موزیک جوړوي. قدرمن لیدونکو او اورېدونکو، د عاشق غیرنۍ سندرې ډېر لیدونکي او اورېدونکي خوښوي. که دا راته ووایي چې ستاسو لومړنۍ سندره کومه یوه وه؟ نو په دې کې دروغجن یې شم چې لومړنۍ خو مې ډېرې پخوانۍ سندرې مې ویلې دي، خو داسې راته معلومې به نه وي. خو داسې یوه سندره وه، کلیواله غونته سندره وه، پیر بابا زیارت ته ځمه ګیډۍ د ګلو پرې شیندمه، او داسې څه یو سندره وه، لږ لږ هغې ټکي راته یاد دي. نو دغه سندرې وې په هغه وخت کې مې ویلې وې. تاسو چې شهرت ته ورسولی هغه کومه یوه سندره وه چې تاسو ډېرو لیدونکو او اورېدونکو هغه سندره خوښه شوې وي؟ نو دا وروره چې په پیل کې مونږ په هغه وخت کې کیسټې به داسې کېدلې چې د ټیپ په وسیله به مایک به یې لرلو، اسانیو ټیپونه وو په هغه وخت کې، او د هغه په وسیله به پیتاپروشانو کیسټې کولې. نو زه چې په د خوست ته د وروستیو څو کالونه کېږي چې راغلی یم، بیا په دې وخت کې بیا ما یوه کیسټ د ماتونوال خوږمن په نومې شاعر دی، هغه کیسټ مې کړې وه، ویاله ټاپې وي. نو اورېدونکو شاید هغه ډېره خوښه شوې وي هغه کیسټ. ښه قدرمن لیدونکو او اورېدونکو، اوس به د ده په غږ کې یوه ښکلې سندره وګورو. نو تر هغې وروسته بیا هم زموږ سره اوسېږئ. نشته چې تپوس کړې زما مصرې د زړه ارمان درته ښیينه. وی الله اوس به مې پکې چیغې واورې، ما نه به نه کړي د شیرین جانان پښتانه. وی الله زړګی مې مړ دی هوس کړې، جانان غم ورپکې ځالې جوړې دي نه.
چې نن د جانان کډه تللې وینا وی الله زړګي مې صبر درنه کړې ډېر مې په غاړه کې پراته دي تعویضونه د متون شونکي باغونه ارمان دی د متون شونکي باغونه ارمان دی جانانه زه چې دواړه زونه ارمان دی جانانه زه چې دواړه زونه ارمان دی د متون شونکي باغونه ارمان دی د متون شونکي باغونه ارمان دی جانانه زه چې دواړه زونه ارمان دی جانانه زه چې دواړه زونه ارمان دی ها قدرمن لیدونکو او د اختر رنګونه د خپرونې قدرمن مینوالو هیله ده سندره مو خوښه شوې وي دا راته ووایئ چې د اوسنۍ جګړه په سندرو باندې څومره اغېز کړی ده واقعا چې ډېر اغېزې کړی دی خصوصا زه خپل ځان ښیم چې زه چې هره ورځ یوه بدې پېښې خبره اورم او زما په هنر کې تغییر راځي زما په زړه کې زما په ذهنیت کې په ټول وجود کې مې ومنه چې هر ورځ موږ مړ کېږو نو هر ورځ چې یوه بده پېښه واورئ او یا ګورئ وطن مو د خامخا تاثیر کوي ډېر سندرغوړي خارج اروپا ته لاړل تاسو څنګه پاتې شوي یئ نو اولین خبره خو دا دی چې که هر څومره د خپل وطن نه لرې لاړ شي وتښتي یو پله او بل پله بالاخره لنډه دا چې که سړی مړ شي هم راضي به د خپل وطن کې به ښخېږي په مرګ دې هم راوړي خپل وطن ته واقعیت دی چې زموږ په وطن کې د هنرمندانو دپاره هغه څه چې لازمه داسې ژوند کول مکان نشته دی خو بیا هم زه خپل وطن سره مینه لرم د خپل ولس سره د خپلو خلکو سره تر څو چې دا وطن وي دا خلک وي موږ به دلته تر څو چې زموږ ژوند وي او په دې خپل وطن کې به وو تاسو هنري سفرونه کوم ځای ته مو کړي دي که نه داخل او خارج ته په داخل کې خو سیدا دی لګیا یو دا ډېر کالونه لګیا یو خارج ته ډېر نه یو لرې لاړ خو همدا دوبۍ او قطر او یو بل ملک ته داسې د کنسرتونو دپاره لاړ یو څومره کسټونه لرئ څومره سندرې مو ویلې دي اورېدونکو ته نو نه پوهېږم دا حساب له ما سره نه وي چې ما به څومره سندرې ویلې وي کیسټونه به شاید چې یو 15-40 لمبرو پورې به داسې زه کیسټې لرم نوره دا چې ما سندرې څومره په کومو ځایونو کې ویلې دي د هغه معلومات ماته نه وي قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو او د اختر په مناسبت ځانګړې خپرونې قدرمنو مینوالو اوس به د ده په غږ کې یوه ښکلې سندره وګورو زموږ خپرونه دوام لري بیا هم زموږ سره اوسئ ډېر خوند کوي مسکړې د څلورو سترګو جنګ ډېر خوند کوي مسکړې د څلورو سترګو جنګ هېڅکله به مې هېر نشي د تورو سترګو جنګ هېڅکله به مې هېر نشي د تورو سترګو جنګ ډېر خوند کوي مسکړې د څلورو سترګو جنګ ډېر خوند کوي مسکړې د څلورو سترګو جنګ هېڅکله به مې هېر نشي د تورو سترګو جنګ هېڅکله به مې هېر نشي د تورو سترګو جنګ لرا للا لرا 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 للا لرا 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 للا لرا لرا لرا
با مهر نشي د تورو سترګو جنګ هیڅکله با مهر نشي د تورو سترګو جنګ ډېر خوند کوي مزه کړي د څلورو سترګو جنګ ډېر خوند کوي مزه کړي د څلورو سترګو جنګ هیڅکله با مهر نشي د تورو سترګو وای ډېر هیڅکله با مهر نشي د تورو سترګو جنګ زما کله خوښیږي د کمزورو سترګو جنګ زما کله خوښیږي د کمزورو سترګو جنګ هیڅکله به مهر نشي د تورو سترګو جنګ هیڅکله به مهر نشي د تورو سترګو جنګ ډېر خوند کوي مزه کړي د څلورو سترګو جنګ ډېر خوند کوي مزه کړي د څلورو سترګو جنګ هیڅکله به مهر نشي د تورو سترګو جنګ هیڅکله به مهر نشي د تورو سترګو جنګ نور مکړه خدای د پاره د مغرورو سترګو جنګ هیڅکله به مهر نشي د تورو سترګو جنګ هیڅکله به مهر نشي د تورو سترګو جنګ ډېر خوند کوي مزه کړي د څلورو سترګو جنګ ډېر خوند کوي مزه کړي د څلورو سترګو جنګ هیڅکله به مهر نشي د تورو سترګو هیڅکله به مهر نشي د تورو سترګو جنګ هیڅکله به مهر نشي د تورو سترګو جنګ قدرمن لیدونکو او د اختر په مناسبت ځانګړې خپرونې قدرمن مینوالو هیله ده سندره مو خوښه شوې وي. شیخ صاحب دا راته ووایي چې تاسو په د خپله برخه کې څه مشکل لرئ خپله هنري برخه کې؟ والا خو مشکلات خامخا د هنرمندانو به وي خو بیا هم ژوند دی خپل ژوند په تابه په ورو ورو په حوصله مخته بیایو نوره شاید وي د هنرمندانو اول د ما او بیا د نورو هنرمندانو په ژوند کې ډېر ارزوګانې به وي ډېرې خبرې به وي خو بیا هم ژوند کوو په دې امید چې ژوند به ښه شي. راتلونکي څه پلانونه لرئ تاسو کوم د ویډیو کلیپونه مو لیدونکو اورېدونکو ته مو جوړ کړي دي که نه نوي سندرې لرئ نه یې لرئ؟ یاره متنوال صاحب اوسه پورې مې نه دي کړي داسې ویډیوي کلیپونه مې نه دي جوړ کړي او انشاءالله اراده مې شته دی چې ویې وایم او خپلو مینوالو دپاره نوې سندرې جوړې کړم او نوي کلیپونه جوړ کړم مارکیټ ته راشي
او لا مې نه دي جوړ کړي. ډېر وخت کېږي تاسو سندرې یو څو کاله کېږي چې پته یې نه لګېږي له دې سره؟ نو سندرو ویلو نن سبا وروره مصارف کېږي او دا چې یوې سندرې دا به جوړېږي خواري پې کېږي او ریباډیو جوړوي بیا به ویډیو کوي دغه ډېره خواري غواړي مصارف غواړي. نو موږ رښتا خبره دا دی چې څه د خپل ژوند ستونزې دي نو څه به ووایو چې اوس په موږ یوې سندرې ته 2000 3000 ډالر په دې یوې سندرې دغه خواري راځي او مصارف راځي. خو اراده مې شته ده، اراده مړنګه نه ده د مینهوالو دپاره. خدای دې وکړي چې موږ خپلو مینهوالو دپاره ښه ښه کلیپونه او ښې سندرې اډیو ویډیو ټوله جوړې کړو. څه غږولی شئ په موزیک کې؟ موزیک کې زه خپله وجه غږوم. ښه قدرمن لیدونکو، اوس به د عاشق سهو په غږ کې یوه ښکلې سندره وګورو. تر هغې وروسته زموږ خپرونه هم دوام لري، زموږ سره اوسېږئ.
ماتېږي مینه دیدن راوړه نازولې نازل دیدن راوړه نازولې نازلې د اختر رنګونه د خپرونې قدرمنو مینوالو هیله ده سندره مو خوښه شوې وي. شیخ سهو صاحب که په اخر کې د پروګرام د پای شیبې دي کومه خاطره لرئ لیدونکو اورېدونکو ته؟ د یوه شپه یوه ورځ داسې یو ملګرو سره چې له پاکستان او ډېر هغسې زامین ډېر کم هغه وکم دغه وکم ما سره لاړ شه واله که نه ځم چې کله بیا روان شولو په یو ځای کې یوه ستونزه دا وه چې لکه یو څوک راجګېږي له ماله هغه کسانه ملګري چې ازماورۍ ویلې وه هغه په دې کې ما ورته وویل چې راځه زه خپل ځان خپله ذمهوار یم خو د خپل ځان ذمهواره دی چې ویلي وي هغه هم بس دی. دا یوه ښه خاطره چې زه ملګرو هغه کله کله زه ملګرو ته وایم په ګپ شپ کې چې زه پوه شم کومه صفه خبره چې ودې نه کړه. خیر نو خو د یو ملګري نوم خو خستلی نه شي خو بیا هم دا یې ما دپاره ډېره جالبه وه چې په هغه ځای کې له ما دپاره د ذمهورۍ ویلې او کله چې رښتونې ځای راغللو دی له ما نه مخکې تخ و ما ورته وویل چې راځه تخته ما دا ستا ذمهوار هم زه یم خو تخته ما. څه پیغام لرې د خوست راډیو تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته؟ بس دا مې پیغام دی ټولو ورونو ته ټولو مینوالو وطنوالو ته مې دا پیغام دی چې راځئ ورونو زمونږ د ګل وطن چې نن له دې وطنه که هر څوک دي په تیښته دي په منډه دي بالاخره دا زمونږ خپل کور دی خپل مو وطن دی د دې وطن دپاره سره لاسونه ورکو په یوه اتفاق په یوه اتحاد په یوه غږ د یوه ودان افغانستان دپاره ټوله لاس په کار شو او دا ټولو نخوالو ته ځواب ووایو. د اختر رنګونه د خپرونې قدرمن لیدونکو او اورېدونکو دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه هیله ده خوښه شوې مو وي. نو تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو تر هغې د دې خپرونې چمتو کوونکی زه خان محمد متنوال او په کامره کې راسره سیف الله ظاهر او خوږژبی سندرغاړی عاشق سهو تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو. ښه وخت. بل یاری کوما ورکه یاری شاور کینم شاو سشود سو
ویل مستو نه ځان ساتما بیا د چا مین د زړه په کور ولګېده بیا د چا مین د زړه په کور ولګېده اور ولګېد جانانه اور ولګېده اور ولګېد جانانه اور ولګېده بیا د چا مین د زړه په کور ولګېده بیا د چا مین د زړه په کور ولګېده اور ولګېد جانانه اور ولګېده اور ولګېد جانانه اور ولګېده اور ولګېده اور ولګېده بد بلغی کی ودوی زبردستا لغمو کی تو یوما بد بلغی کی ودوی زبردشمش پی سڑی سبا کوما دسر جھڑا دی او مبارک شاہ کرکی بانو دی راوست قیامتونا تعویز وایستا د غاړې یاد شنکي شنکي خالونه وای مینا یاد سور شاله په زلفو پروت وای یاد پېزوان وای چې په شونډو زنګېدما د هلکانو مینې زور شوې جنکو مکوی په خپل عاشق ظلمونه تړلې کړې مې بیا پاتې د جانان کې تړلې کړې مې بیا پاتې د جانان کې نو یالا یالا نری نری باران یالا نری نری باران تړلې کړې مې بیا پاتې د جانان کې تړلې کړې مې بیا پاتې د جانان کې نو یالا یالا نری نری باران یالا نری دادی پکم گناہ سے زیگم ملستر گزیدو کو سلابونا یا خودستا دغیب منگے وے یاد سنڈے وے پور بل بزنگی داما داود لا عدل جانانا بزر درمانو کی مڑی مڑی تو یوما پرلی ټوله ګلان به ګل شي ګل به مې نشي د زړګي مړاوي ګلونه عالم دې انصاف ته ګورې چې مې جانان د رقیبانو خوی کوي نه رقیبان ورسره نه وې زما جانان به تل زما پسند کې وونه بیا د چا مین د زړه په کور ولګېده بیا د چا مین د زړه په کور ولګېده اور ولګېد جانانه اور ولګېده اور ولګېد جانانه اور ولګېده بیا د چا مین د زړه په کور ولګېده بیا د چا مین د زړه په کور ولګېده اور ولګېد جانانه اور ولګېده اور ولګېد جانانه اور ولګېده لگے دو